ظالم کالا کالا یتیمان در یادوا ظالم کالا کالا یتیمان در یادوا پوپټو سترګو مازه غریبان در یادوا پوپټو سترګو مازه غریبان در یادوا پخپلا خېټه موړي کله بل پسترګو ویني هم کونډې رنډې ژاړي مسکینان در یادوا د غرغښت تلویزیون د نهیلو زړونو خپرونې ډېرو خوږو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو خوښ او خوشحاله یم چې نن ورځ بیا هم د تاسو په درنه خدمت کې حاضر شوی یم هیلهمن یم چې تر دې دمه به تاسو روغ او د صحت کلي به مو په تن وي دوستانو کړلی شئ چې تاسو دغه خپرونه چې تاسو په کوماک باندې تاسو په مرسته باندې دا خپرونه موږ چمتو کوو نو موږ هم همداسې بېوسه مظلومه خلکو ته دغه کومک په خپل وخت باندې رسوو دغه خور چې روغلیدو د ان د ګربز کې ګربز نه ور ای طرف ته چې غونډې په نوم سره نومېږي ګګر غونډې خوشو کې آلته د غونډې نه لوندې اوسېږي رمضان و لیارم اوږدا وه بېچارهګان دوی خپله تلویزیون ته راغلل او د تلویزیون کې د خپرونه مو سره جوړه کړله دا چې ډېر دردېدلي دي د کورنۍ بل څوک سرپرست نه لري د ګاټو د ګټلو دپاره هم څوک نه لري رمضان مبارک میاشت دو دوی د څومره مشکلاتو سره مخامخ دي څومره د ستونزو سره مخامخ دي هغه ستونزې او مشکلات به د دوی نه هم وورو خو ورونو واقعا چې دغه خپرونه ډېر خلک هغه د لیدو توان نه لري چې وی ویني ډېر سړی ته خفه کېږي موږ ته په روژه کې 15 قسمه نون د بال خورو خو داسې خلک شته چې هغه د لیګونو په فریاد باندې هم وي هغې ته کچلو نه رسېږي هغه داسې خلک شته چې هغه پټشمي په شنه چې پورې مړی خوري بورانه وي ته رسېږي نو ورونو داسې خلک د خپل نظر نه ما غورځوئ دغه خپرونه مخکې د ځینو مشکلاتو په اساس لږ ځنډول شوې وه د خپرونه بیرته شروع شوه تاسې چې موږ سره په دې روژه کې کوماخ کوئ مرسته کوئ زکوت وي صدقه وي مسلسل به دغه خپرونه تاسو ته چمتو کېږي پرون یو ورور دا کوماخ کړی دی دا د روژې اړوند شیان دي نوندبل دي غوړي دي پیوز دی الګون دی سبزي دو دا یې وروړل دغه ورور به هم نن ورځ که دغه خپرونه وویني خواښ به شي چې د تو کوماک کومه خلکو ته ورسېدلو څومره بیچاره دي څومره مظلوم دي هغه به د دوی نه پوښتنه وکړو خورې ستړې مه شئ سترګې د ژوند مو سترګې تېرېږي کور کوم الله کوي چې کوم د چارې د لیار وي وړه وړ دینه خلکو نامه دو ټوله ورځ ګرده که شریژم ګرده که مذاکره کې یا څوک چای روکي یا نه کړي دا ګرځم د خوله مې وچوي سر مې درد کوي پښې مې درد کوي تبه مې وي روژه مې وي زه به خدای په قرآن باندې وم که چا شی روکه روی که که نه کړو نوره کور ته دغه شی راونه ومه دا غوړه ورځ د غونډه ټوله ورځ زه په ډګر تېره کړم خدمت تېره کړم څوک مې نشته چې زړګي تا تسل راکړي څوک مې نشته چې زړګي تا تسل راکړي ته زما په تن کې ساوي زما مورې راته ګرانه تر هر چا وي زما مورې وایي چې والا دومره ویړه نه و چې وګاده مې لنده کړې وایه که یوه بل کر وکړه روی کړه نن دومره پوت خراب وم چې پښینه دلدلې یم ته مې چاته زنګ وایي چې ته مولوي صاحب ته زنګ ووایه که څه کومک یې وکړه مخ ته شپږ مرغالي یم خورې څو کسه فامیل مو دا څو کسه خلخونه دو مولوي صاحب اوته کسه یولس کسه یو کټ ټولو 11 کسان یې 11 کسان زمان د ستر شته که نشته ستر زمان مې نشته یو ځای مې دی هغه لږ روغونه د دماغ یې تکلیف دی لوانای غوندې د دماغ تکلیف دی هغه دمونه شای غوړو پیسه هر که شاعر که واري نک مولوي صاحب جانګم کو جګاړم کو دوبیم وایي باد څنګه ګزره مې داسې نه راونه چا به نه خراب دی نو دا وطن نه لاس نفره فامیل خو ډېر مصرف کې خورې دا مصرف سر کې به ته پوره کوې کوم ځای نه پوره کوې دا په خدای قرآن ته مولوي صاحبان ته هم چې زه کور بل کور شای مایرو کوي یو کور بل کور دا شاعر کوي زه کور ته وړم خلخونه زه په وړم نور سینې رب مسلمانې نشته خدای لمونې وه خدای لم دی توی لمونې وه
تو سره کوم خلک مرسته کړي اکثر د خدای په صلی وځي نه ورکی امين او ترګي دی وګامو رجمته چینه کړه و چې مو په کړه یو ګام رجمته مول صاحب ته چا وکړه وزور غلی یم یخ سټند په خو وای رکړې په خو مخالته کیوي لګښنه تر پایر کړه تر وی رکړه پامند مکړه پر شمیم کا سازه د بدر زبان هم پر شمیم چای په کپچی باندې ټکاله وخړه واچ ټکاله چې میږي شاید خپل پیر نه رسم یو ګیړه نشته دغه شی نوستي ازل راشم سکیرو کې چلو نه شم کېر نوستا مسجد نوستا زمان خو ولا مړکې بول جناب ولا د یو خو بس به تکلیف لري اصحاب تکلیف مولوی صاحب جنگینه ما کړه جنگینه کو بعد ورځ کو ته ته مو کېر پتا لاګي کنه لاګي بالکل داس تباہ او برباد یم داس کل ډېر ور وایم چې ځون ځا کړای کا تر دای د ژوند نه تراشه هر وخت شړوي دستا یادونه هر وخت شړوي دستا یادونه چې بتل لاس په دعا وي زما موري رات ګران تر هر چا وي زما موري زه په خدای په ګرمدار جذبان ته ځون ته داسې نعمت وکم یو بل وایي نه مید پر دا کوم مول صاحب چې مید ته مخلص غږیږي خو خدای امر شهر ته وشي سبسي به ګولې امید پر داسې بویدانه د مول صاحب چې مید ته مخلص خوان د وفات شوی ده امر د خوان به مرته څومره وخت کېږي ساګه و متام کول دایو نو ته هر ورځ په دا کلی نه په دا رجا کې په دا سره کا غرما کې ګرځي دا ورزماله چنداس ولګي چنداس ول کوم صاحب یار کېر شم ورستم یار کېر شم ورستم د کله قسم چې شاعرو کچانه کو بس خو دا رجا کې شخمه خلک دړ باند ورځي وي ډېر ورکوي من لغه شپ تر بیا تر لشمه در خلګرو ګډري نه کوي کله نه دې د کلر لرپسه کله مول صاحب ډېر لر لدوال ته مو کوونه له تور غلای نه وي د بس تک تور غره کپتا تایم یو خدای کوي یا لای بني تک تر دا ورته چې کله د سره ګرځي کې خپل ګرځي دا ورته چې ګرځي ګرځي ګوښ نه شم ګرځدايو خو کله چې شاعر مسلمانو ری کې صحیح دا ورته چې کله هر ورځ د سرسي او جوړي هنا چې هر ورځ بیا یې دا ورته چې نه برندرون شکر ما یو ورندرون چې تبي شي سړی تب ورزي خراب شي او زه د مجبرای سوالم شبې زما مجبور خبر راځي سوالم تو څه ورته چې د ګربز کې اوسېږي کومه غونډې دوازه کې اوسېږي عظیم خپل د کا پمسیای نه مل سیبا غمسیای خپل من د خپل منشته ها بل پردای د کریام د کوم ورځ بوت شي ګرا و یا و کنه و چې مرتل نه کړل چې کې هغه ورځ نه شي خورای ابند نستوستي خدای ته صبر کو نستو چای په کو نه رن چای په کو چای غټ مرتل نه واش کې سپچ بند سره ټل شي چای خو نر چې امن سره خړل اچھا شکمړای چې نه وړړای چې نه دا څه شپه د نړولې دوی چې تاسو کور کې شي نه وي مول صاحب د دوش په درجه د زبان د امید په ما ورسره خدای درجه د غوړ کې د دوش په دمه ګیړه نشته فکر کې هغه شي نو سره وړم نشته فکر کې هغه شي سره نو نو دا غو د فامیل خورخانه ته ډیره زوريږي چې دا وړن نه وي او د غوړي همخه دا غوړ مول صاحب جوړي بعد ورځ کو زین نه کټه کم نه کم داړه زبان کم سوري کم بیا روزي بیا ته بیا نور وی بیا کټه کم بیا سور کم بیا بیا تر وځي نه څوک مو ته خدای امر شوی چې خدای امر ته شوی عزت موزون کړای ته سو موزون کړای وای ځون مرکا نه دوی د سخت سره کړای اسرړای خوري تو خبره دغه خلکو وریدي خويندو ورونو ټول دې تو خبره تو غریبي وریدله ان شاء الله چې ته نه بده ترحم کی ته نه بشفقات کی هر چا چې موږ سره کومه وکړلو کا وړای وکستل کا پیسې وکړلې زکات وی صدقه وی ان شاء الله دا ضرورت چې تاسو وړنه لرئ ضرور به ان شاء الله دا ضرورت هم ته پر کوو صحیح ته ګرځي او دا کوم ورور چې دا کومه کړای دی تاسو سره کومه کړای دی دته به هم پر جمعوت کې دعا کوو دا ورکو کو خدای په صلی الله علیه و خدای په صلی کوم راجتونه وی خدای دې پیرا کی تو پرې پولیس ورونو دغه خور خبره مو وریدلې بیچاره او تکسه فامیل خل نفس فسید او خوند یم وفات دی تیر کول زیر ور ورغلم ګربز ته اند غرونه دي داسې غونډې دي په د غونډې کې داسې نار د په د نار کې کور لري وړه خل نفس دوړه بانک کورې دی چردوالي چوینه کور وینه کوټې وینه و بیا چې بخید وسیدونه دي تیر کول مو شمسیه بټری شمه ته خستی وو هغه مې لګلی وو دوستونو دغه خور چې وړم په کور کې نشته او دومره تانګ یم دومره خفایم د مشمونو روزنه ته د دغه مشمونو ستلو ته چې کله خوایم چې زون مړکه یې کړای کا دومره وتخفادو
دا بیچاره ټوله ورځ په دا کورونه هم نږدې نشته وسره اطرافي سیمو کې دي لرې دي کورونه یې په هغسې ګرځي بس یو جمع وړه کي څوک دوه جمع وړه کي نه سړی ډېر سخت دردوي سړی ډېر سخت خفه کوي یقین وکړئ ورونه موږ چې پښتانه ډېر غیرتي خلک دي چې ډېر محتاج نه وي هغه د چا په مخ کې ځون نه ورکوي نه په تلویزیون نه په کمره خو دا چې محتاجي ډېر باد شای دی غریبي ډېر باد شای دی د دې وجې نه دوی غریبان روشي دلته داسې خلک د نظر نه مه غورځوئ روژه مبارکه د ورونو خدای حق تاسې موږ سره چې په دې برخه کې کوماک کوي انشاءالله تاسې بیرته د خپل کوماک وینئ چې موږ به داسې خلکو ته داسې بېوسه خلکو ته داسې بېکسه خلکو ته مظلوم و دردېدلو خلکو ته رسوو په ډېر شفاف ډول بدلي هره برخه کې چې تاسو کوماک کړی شئ وړه مو وخوستی شئ وریجې وخوستی شوئ روژه مبارکه دو غوړي وي یا نور شیون وي یا زکوت وي پیسې صدقه په هره برخه کې چې تاسو موږ سره کوماک کوئ په همدغه شمیره باندې تاسو موږ ته زنګ ووایئ انشاءالله تاسو کوماک تاسو زکوت تاسو صدقه به موږ داسې بېوسه خلکو ته موږ داسې بېکسه خلکو ته او داسې مظلوم خلکو ته انشاءالله په خپل وخت باندې رسوو او د تاسو کوماک به انشاءالله الله تعالی بې عوضه نه پرېږدي حتما به الله تعالی تاسو ته د دغې عوض درکوي نو ورونه داسې خلکو لاسوینای وکئ داسې خلکو سره کوماک وکئ چې په هره برخه کې وي الله تعالی به تاسې نه خفه کوي خو خیر دغه ژوند دی نو دا خو خامخا کرسي تاسې په دې غریبۍ باندې صبر وکئ نو انشاءالله خدای مهربان دی مبارک شپې ورځې دي هر چا چې کوماک وکړو موږ به کلي ته درو وردرسو او هغه کوماک به انشاءالله موږ تاسو ته کلي ته دیرو د ټولو لیدونکو اورېدونکو نه هم مننه کوم ورونه داسې خلک د نظر نه مه غورځوئ الله تعالی د تاسو ته هم پوره اجرونه درکړي د دغې خپرونې د کمرې په برخه کې هم د شفیع الله یوسفزي او د ایجیټ په برخه کې د محمد نواز خان مهران صاحب نه هم مننه کوم چې په ډېر ښایسته انداز باندې دغه خپرونه تاسو ته چمتو کوي جوړوي تر وی بل داسې خپرونه معجزه حسین د دغه خپرونې په جوړېدا کې بیا هم حاضرېږم تر هغې پورې په لویو بخښونکي خدای سپارم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین خان ټول زندگی لتا نظر شاه خان ټول زندگی لتا نظر شاه ته زما د زړه دنیا وې زما مورې راته ګرانه تر هر چا وې زما مورې زما مورې زما مورې زما مورې